السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دې ویډیو کې درته د ژورنالیزم محصلینو د دغه مسلک لارویانو او هغه زده کوونکو ته چې اوس په ښوونځي کې او په راتلونکي کې غواړي ژورنالیزم ولولي او خبریالان شي، رسنیو کې کار وکړي، ټلویزیون په پرده راښکاره شي او یا هم غږ په راډیو کې خپور شي او دغه برخې سره علاقه لري، د دوی لپاره یو پیغام لرم. ګورئ، تاسو خو دا مسلک ټاکئ یا هم دغه مسلک سره علاقه لرئ، غواړئ په راتلونکي کې ورته راشئ، زده کړې وکړئ پکې او کار پکې وکړئ، او یا هم اوس تاسو په پوهنتونونو کې ژورنالیزم لولئ او یا هم له ژورنالیزم څخه فارغ یاست. د ټولو لپاره ګورئ، د انسانانو لپاره د ژبې زده کول دا ډېره اړینه موضوع ده. له خپلې مورنۍ ژبې ورهاخوا د نورو ژبو زده کول دا یو کمال ده او یوه ښه خبره ده. خو د ژورنالیست لپاره او هغه کس چې غواړي په رسنیو کې کار وکړي، د ده لپاره بیخي مهمه ده. تاسو که غواړئ چې په راتلونکي کې په ډېرو لوړو رسنیو او لویو رسنیو کې کار وکړئ، په لوړو پوستونو باندې کار وکړئ او له دغې برخې څخه هم ښه عاید ترلاسه کوئ او هم په دې برخه کې وړاندې لاړ شئ او پرمختګ وکړئ، نو د تاسو لپاره د ژبې زده کول اړینه موضوع ده او تاسو باید ژبه زده کړئ او ښه په لوړه کچه یې زده کړئ، ښه په لوړه سطحه باندې زده کړئ. یوه ژبه، دوه ژبې، درې ژبې، څومره مو چې وس کېږي. خو تر ټولو مهمه هغه انګلیسي. تاسو انګلیسي باید ډېره یو قوي انګلیسي. که تاسو غواړئ چې په یو معتبره رسنۍ کې په یو ښه پوسټ باندې کار وکړئ، نو انګلیسي ستاسو لپاره اړینه ده. ډېر ادرسونه دي په انټرنیټ کې، په یوټیوب کې، په فیسبوک کې، په ټیک ټاک کې او په نورو ټولنیزو رسنیو کې چې تاسو کولی شئ ویې څارئ او انګلیسي ژبه ترې زده کړئ. دغه راز په کورسونو کې او بېلابېلې لارې دي چې تاسو کولی شئ ژبه زده کړئ، هغه که انګلیسي وي، که عربي وي، که هره بله ژبه وي. نو د ژبې زده کول د یو ژورنالیست لپاره بیخي اړینه موضوع ده. که ژبه مو نه وي زده، تاسو نسئ کولی چې په دغه برخه کې پرمختګ وکړئ، په دغه برخه کې په یو لوړ پوسټ باندې کار وکړئ او په دغه برخه کې یو لوړې معتبرې رسنۍ سره یو ځای شئ. یوازې په چپتر او یوازې د پوهنتون په درسونو او یوازې د ژورنالیزم په تعریف، د ژورنالیزم په نظري زده کړو په دې باندې څوک ژورنالیست کېدلی نشي. مهمه دا ده چې تاسو که چیرې د خبر تعریف زده کوئ، مهمترین دا ده چې تاسو خبر لیکنه په عملي ډول زده کړئ. د راپور د تعریف ترڅنګ مهمه دا ده چې تاسو راپور ولیکلی شئ. د تبصرې، کالم، بله هره موضوع چې په ژورنالیزم کې وي، د دې عملي بڼه مهمه ده چې تاسو وکولی شئ دا تطبیق کړئ او عملي ډول باندې دغه کار تاسو وکړی شئ. تاسو ډېر فوکس په شی باندې وکړئ، د ژورنالیزم په عملي برخه باندې او د ژبې په زده کړه باندې. مهمه دا ده که چیرې تاسو غواړئ ژورنالیستان شئ، عملي ژورنالیزم باید خبر لیکنه مو زده وي، باید راپور لیکنه مو زده وي، تبصره لیکنه، کالم لیکنه، فیچر، بله هره موضوع چې وي دا باید ستاسو زده وي او ورسره د ژبې زده کول اړینه موضوع ده. د ټافل او آیلټس په کچه باندې چې لوړې نمرې ترلاسه کېږي، له 100 نه بره نمرې باید تاسو په دغو آیلټس او ټافل کې ولرئ. تر دې حده مو انګلیسي باید قوي وي. دغه راز عربي، دغه راز نورې ژبې. هغه وخت تاسو کولی شئ چې په ژورنالیزم کې ښه پرمختګ وکړئ او بیا به پښیمانه نه یئ چې ما غلطه ټاکنه کړې ده، بیا به وایئ چې ما صحیح ټاکنه کړې ده. د ژبې زده کول او د عملي ژورنالیزم تطبیق دا ستاسو لپاره دوه اړینې او مهم موضوعات دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.